بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، پښتو ادب یوټیوب چینل په ادبي خپرونو کې صادق امانزی ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، څه وخت لپاره زموږ د دې چینل د ویډیوګانو تاسو سره کومه معلوماتي ویډیوګانې پښتو ادب په باره کې د دې سلسله منقطع شوې وه د څه وجوهاتو په بنا باندې، او موږ دا سلسله یو وارې بیا تاسو سره دا لړۍ شریکو او دا سلسله یو وارې بیا موږ شروع کوو. د دې دویمې سلسلې دا وړومبی ویډیو موږ تاسو سره شریکو. د دې نه مخکې په پروګرام کې چې کوم موږ ویډیوګان تاسو سره شریکې کړې، هغه د رحمان بابا نه تر علي خان بابا پورې ادبي دورې په باره کې معلوماتي ویډیو موږ تاسو سره شریکه کړې وه. اوس د هغې نه وروستو موږ راځو خپلې سلسلې ته، او دغه د پښتو ادب لرغوني ادب په باره کې چې کوم تاریخي شواهد دي هغه به موږ تاسو سره شریکو. په دې کې موږ راځو اوس ترتیبوار د پښتو چې کوم عوامي ادب دی، فولکلوري ادب، د هغې پلو راځو. د هغې د مختلفو صنفونو په باره کې موږ تاسو سره خبرې کوو چې یاره په هغې وخت کې چې کوم زاړه روایتي ادب دی په هغې کې ټپه ده، چاربیته ده، بدله ده، نیمکې ده، لوبه ده. دا د دې په باره کې موږ تاسو سره معلومات شریکو. نو په دې کې ټولو نه وړومبي نمبر باندې کوم راځي هغه ټپه ده. د ټپې په باره کې دا روایت دی چې دا د پښتو ادب وړومبي صنف دی او د ټولو نه زوړ صنف او پخوانی صنف چې کوم دی دا ټپه ده. ټپه یو خزینه صنف دی، ځکه چې زیاتره پوهان دا وایي چې د ټپې شروع چې کوم دا نو دا د زنانو نه شوې ده، یعنې خزینه صنف دی. زیاتره د دې شاعر نه وي معلوم، او د پښتو ادب د ټولو نه زوړ او زړه راښکونکی دا هم ویل کېږي چې ټپه د پښتو ادب وړومبی صنف دی، ځکه چې د ادب شروع د شعر و شاعرۍ نه شوې ده او د شاعرۍ شروع بیا د ټپې نه شوې ده. بل د دې په زرګونو کاله تاریخ دی او په پښتون روایتي انداز کې دا د خپل د هرې علاقې او د هرې سیمې سره په خپله لهجه کې دا یو شان را روانه ده. په مختلفو لهجو کې د مختلفو قبیلو په مختلفو لهجو کې دا ویلې شوې ده او تر دې وخته را رسېدلې ده. د ټپې پسې بیا د چاربیتې صنف مخې ته راځي چې چاربیته د پښتو ادب یو ډېر لوی او خوندور صنف دی. مشهور فرانسیسي مستشرق جیم ډارمسټر د چاربیتې په باره کې وایي چې چاربیته د پښتون روایت منظوم تاریخ دی، یعنی دې کې زیاتره د جنګونو په باره کې، د پښتني روایت په باره کې، بیا د مینې په انداز کې هم د دې راوړنه شوې ده، او چاربیته په مختلفو ځایونو نه راتېره شوې ده او په خپله پراخه غېږه کې مختلف واقعات او مختلف حادثات د ځان سره رانغښتي دي او تر دې دمه زموږ یې را رسولي دي. چاربیتې پسې بیا بګتۍ ده. بګتۍ هم د پښتو ادب یو زوړ صنف او ډېر خوندور صنف دی. په دې کې زیاتره د عشق و محبت واقعات رانقل کړي شوي دي. په بګتۍ هم مختلف قسمونه دي او زیاتره دا چې وي په دې ودونو خادو کې زنانه هم دا ډېرې زیاتې وایي. ورپسې نیمکې هم د دغې فولکلوري روایت یوه کړۍ ده چې د پښتو د لوک شاعرۍ او د روایتي شاعرۍ چې کومه په عوامي سطح باندې را روانه ده، په هغې کې نیمکې هم یو ښکاره صنف دی. په نیمکې نه پس لوبه بدله هم راځي. بدلې او د لوبې هم دغه کې هغه واقعات را ذکر شوي دي د پخوانو جنګونو، د پښتني روایاتو د هغه واقعاتو نه ډکې دي. لوبې هم بدلې هم په دې دغه کې دي. اللهو ورپسې ده چې کومه د مورني انداز یو دغه ده چې کومه د ماشوم د ودکو لپاره هغه یو انداز سره میندو به دا کومه ویله، نو هغه هم د پښتو ادب یو حصه ده. په دې پسې موږ وروستو به راځو نور هم په ترتیب کې د فولکلوري روایت په دغې کې نور موږ تاسو سره ویډیوګانې شریکو. او د دې اوسنی پروګرام زموږ وخت سرته رسي. ګرانو کتونکو ته د درخواست دی که تر دې وخته پورې تاسو زموږ د ادبي چینل پښتو ادب سبسکرایب کړي نه وي،
نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کې وسره د بیل نشان هم په خوا کې دباو کې چې زموږ د هر یو راتلونکي پروګرام نوټیفیکیشن او اطلاع تاسو ته په وخت باندې ملاویږي او دغه شان تاسو موږ سره په د میسج په ذریعہ باندې په دې ویډیو باندې کمنټس په ذریعہ باندې د خپل رائے غوښتنه هم کولی شئ تاسو په ذهن کې د دې پروګرام د ښه کولو لپاره نور څه تجاویز وي هغه هم موږ سره شریکولی شئ موږ ستاسو تجاویزو ته او ستاسو رایې ته سترګې په لار یو او موږ به انشاءالله همدغه شان وخت په وخت تاسو سره خپل ویډیوګانې شریکوو تر د راتلونکي پروګرام پورې خپل کوربه صادق منزل اجازت ورکړئ الله په امان